د توسې ملګری امین وزیر د یوې نوې خپرونې سره د توسې په درنه خدمت چې حاضر شوی یم. ملګري میش دا وخت د شمالي وزیرستان یوه ورسته پوتې علاقه چې ډېره ورسته پوتې دو جلیر علاقه چې کومه دو ودا ته میش روغلي. دا وخت د میش سره د علاقې چې کوم سپین روبي مشرون دي ځوانون دي دا وخت تر سره نوسي او دې نه میش پوښتنه کوي چې د دې کوم کلی دی دې څه ستونزې دي او څه مسایل یې دي او میش په دلیار باندې چې کوم روغلي لکه تاسو چې کومه ویډیو وکتله میش مخشي په دلیار باندې راون وي د کوم روډ چې تاسو ولید په کیمرا شي ډېر بد حالات وو او بل میشه د کلی بجلی چې کوم سیستم دی کوم نظام دی په دا باندې نظر وچو مټه چې کوم دي دا ویلوړي دي او تورینا په پروت دي په ځبونه لنډینه تر شوی دي او ټسمامر چې په نظر باندې رونه غلل چې دی کلی شي موجود وي او نه داسې میره تر کې چې چاره میشته په نظر باندې روغله نه مو چې سکول ولیدا نه مو چې شټبل ولیدا او په دلیار باندې چې د میشر تللی وړي کې بچی کې مو ودلې او ستر زنانه هوي چې په سارینه باندې په وښدي مزل وکړلې او په سارینه باندې یې بر وړلې انتهایی ډیره دردناکه خبره دو سړی ته ډیر افسوس وداري چې دنیا اوس پېشمې ته وختله او د میش په علاقه شي بالخصوص وزیرستان او بیا د جلیر علاقه چې کیما دو ډیر په تیارې شي پوتې دي او ډیره د دردوین کې علاقه دو او سړی ته افسوس وداري چې دنیا وکیمتن ته ورسېدل د دنیا کومینه وکیمتن ته ورسېدل او د میش دغه خور قبایل د غریب قبایل چې عمر یې د وطن لپاره قرباني ورکړي دي او سرینه یې ندي صرفولي خپل مولینه یې وطن لپاره ندي صرفولي خو نن د دنیا چې کومه د میش اعلی چارواکي دي هغې دغه علاقه ته هم نه دی ورګرځولی د علاقې د ستونزې په هکله دله د میش سره یو مشر موجوده د میش د بې ډېر تکلیف دی و د بجلی مو ډېر تکلیف دی 11000 لڼ مو داسې ته رسولی د میش ته ټسمارمر تورینه الټي مټې نه میلاویږي او د سړک مو دا کاچا دي دا په دا کاچا شي چې بیر ورشي بیا زیاتي ډېر تکلیف و دا د ورې به استعمالوي دا نه په دا مو د وخت راوي حاجي صاحب موږ چې دغه بچونه او جنګړې مې وکتلې وړي کې جنکې وې دغه کیم باروم چې شوی بارومي بچ کې مې ویلوړې په د ډینګي نشي دغه ډېر وړلې په دا باندې نوسته د جمی په منځلې آیا تاسو به د همرا نشټولای دا چې تاسو برومته ایلوي چې بروم مشي به امید دغه جمی وکړي چې کې مې دي په دغه یې به باندې میږي کا کيون وکړې مو سیستم نشته یون وکړې دی داینداري چې بپ څه کامې دي کې بنشته د حکومت نه د څه غوښتنه څه ورته یو حکومت څه سره وکړو تاسو مستدار ټبل ضرورت چې ټبل یو وخیږي دانه دلته دمره کله یي چې یو ټبل وخیږي سړا کرتا پکې بجلی مټس مرمرینا نشته د غاس لنی نه رساودي دی ټس مرمر نه روکي مونږ دا واجب ده زه په ټول نه مخشه د وزیرستان ډېر شکریا ادا کوم چې د درا پته سیمه ته مشتر ورسېدل میج فرست اف آل د ډېر زیات تکلیف ده میج چې کله بارون وشي دا کیزه به استعمالوي چې بارون نه وي شوی تر دا پر میج کپڑے خیانه پکې یې شي بلا میج د روډ مساله روډ د میج بار د تقریبا 5-6 کیلومتر کاچا روډ ده میج روډ نه دا پر شوی او ټبل مونږه سکول مونږه دا بچون میج بهر به تعلیمه پتیاره شه استریږي ډېر د میج داسې کاسون دي چې هغه د پنځم پر سبا کوی په پرایمري سکول شي بیا نیر باقی د دینه پوتې شي هغه ته خبره دادو چې د دې سره های سکول نشته میډل نشته او بل د میج غریب خلکي په پیسې مخه نه ویني میج د حکومت نه میج دا اپیل دی چې خامخا میشته د ټبلا طریقه جوړه کی مستون سے دکی مسائل مودي ینن یورز پر تاسو څه ګروغلی تاسو چا پښتنه کړی دو نو می چا پښتنه نه کړی می ځان فرات یاري شستریږي کام ستر وړه زړه نم بجلشتا نم یې بشتا یو شای نشتا دا وره به ته پای دی یا ډینګي غوړې جمی په میږي څه شای یار شای په دا ډینګي په تاسو د دروش کی مساله دو باروم چې کلا وشي خدا نه خواسته بیمور پکې شه دروشي علاقه هډه لره پوتې علاقه دو دا بیمور تو سرنګ وبرسه به دورو بند چې میشر تللی لکه باروم شوی و پارینه به د میش ته ډېر زیات تکلیف دی غاډي درې استلې غاډي پتلا شي که باز به پلوسینه شي وبوسه سره غاډي پدې کې به چې غا ور ورشي بیا صابو پر می دغه پرته پایلا صابو چې به درې می را چکړی نه دا غاوي پس درې نه غاډي په وبوسي دا روډ دایندا ولې او په دایو کې پر میټر سمر ولید
دغه ذاتي خپل لګول د ټسمر کچاوي ته مزیر کړی نه دا خپل لګولای په خپل ریپې میش غریبونی دا مخې چری شاملدار خلک چې کیم دغه خپل وزنی ته لګولې دي خو چې کیم غریبه طبقه دو هغه پاتیارې شي هغه ولمټنینه ته وغه ډیوی ته دغه سی ولانوستي چې لشکې حرکت کړه وای په وتلی وای جرګاوم چې شي کړی وکړه چې دې زمونه دي کړی نه جرګې مو ډېره کړی دی خو یې چا د افغان په غریبونو اوس څه څه پیغام دی دا پیغام وی چې مشته بجلی دا ټبخینه دا وکړه دا روډینه دا غار شي تفصیل دغه دا مسائل مو چې حل شي به تاسو خوشحال شي میش ډېر خوشحال شي دا وخت میژه د دخلی چې کیما هغه ځګړی تر غلی چې د کیم ځګړی نه دی به سپلای کو لکه څنګه مخشه چې یو زون د خبره وکړه چې میشه کې مې بدی دا غ د ډینګي چې کې مې دای بدی لکه تاسو چې مخشه وینې صدا بچون دی لا تر لویدلې دي حالان کې کبه دا خبره بنې میشته سوچ وکي دا غ بچون چې کیم دی دا غ د سکول سره د پین سره او د کلام سره خلې لیدل شي دا بچون ورزونه لاګیاوی دا غړي بنشه د پوسو د غرته بچی کوي دا وخت د میشتره دا وخت د دغه علاقې یو درین شخصیت یو سماجی کارکون چې وخت په وخت د خپل علاقې د ورسپوتې علاقې اوس چې کړای دی وحید جان صاحب په دغه مسایل باندې د وحید جان صاحب نظر زو خلا چې دا مسایل ته د پکی مسترګه کسي او د په ذهن شي داسې څه طریقه څه سوچ ور درېمي چې د علاقې چې کی مستونزې دي کی مسایل دي په کی طریقه سره حل شي نو وحید جان صاحب اول خو د عزت شکریا ادا کوم چې میشته د خپل قیمتي ټیم وایستو او د میشته په دغه غرینه او په دغه کمر او په دغه ګډینه شو ګرځیدلې او که دغه خپل رونو په وچوي په دغه مسایل باندې دغه مسایل حل د ریاستنه د پرته سکیمه لري بسم الله الرحمن الرحیم پټول ناوال زه د وزیرستان غږ نیوز ډیره شکریا ادا کوم به هدا مشکوریا چې د خپل قیمتي وخت مشتار وکړ او په د علاقې شي د ګرځاولې د پوره متهم کار وکړلا او د خپل وخت په شامل کا یقینا چې تو کې خبره وکړې د علاقې خلکو چې کې مسایل دي خاص کر د روډ چې تقریبا میش صبره په د روډ باندې راون وی 5-6 کیلومتر مزال دی او انتهایی زیات کچا دی بارودینه چې ورشي په داسې ګاډي نشي تلای چې سي پرې د روډ وچ شوی نه وي دا خلک ته چې بیمار وي ایمرجنسي وي د شپې خو تلای نشي او سبوي د نری ګاډي انتظار کوي د کلی د علاقې ولا چې آیا دا روډ کلوز شو د بارمنه وچ شو یا به شوچ شي کنه دا یو غاټه مشکلات سره مخ دي او دویمه خبره دا چې په دغه جدید دور شي د میش وزیرستان شي ډېر داسې پسمانده علاقې دي چې پاشه بجلی نشته بجلی ډېره هاټه ایشو دو داخل سخت تکلیف سره مخ دی چې په دا دور شي د میډ خلک نارونو هات للی دو او ټسممر نشته په ډېر علاقې شي میډر وګرځېدلی د پوسې کلی علاقې خلک مشهورونه توسې خبره هم وروي دي چې زیوت کرینا تا لاین روغلای دی او په داسې پلمان شي داسې کلی دي انتهایی زیوت آبادي دي چې هغه د ټسممر نه او د بجلی د مټې نه محرومي دي او درېمه دا خبره ده چې دلته نه سکول شته میډل سکول شته نه پرایمري سکول شته چې آیا دا بچیون دا تعلیم په حاصل کو د مستقبل د پورا یو خپل شوه په حاصل دا خل د تعلیم د پورا لره سکولینا تاسي خو ډېر زیات غریب خاندان خلک د پیسې په وجه لره ځایونه ته وسکولینا ته نشي تللی او دغه بچیون هغسې مشهوره به تعلیم حاصل شي او د میشتو د مستقبل یوه رڼا ضایع شي میږ د وخت د حکومت نه دا غوښتنه کي یا فیل کي چې دغه علاقې د پوره د روډ تحقیر وشي او د بجلی کیمې علاقې مټې نشته ټرانسفارمر نشته دا ته فورا دار وړل شي او بجلی به حل شي او درېیمه خبره د بې ډېره غټه مسله ده دا وړي کې بچون میش دله ولیدل چې دا یې به په دا ډیبیون شبري بیا میش پښتنه هزنه وکړه چې دا تو شیرې ورې او دیو چې میش خو دا بارمینه ته انتظار وي اتشلې به ډېرې په مشکله میلاویږي خو مګر د کپړې د زندگی ضروریات ته پورا چې کیمې بوري پا باندې میش دا کپړې مینځي او د کیر لیشي برتنې ساسه په دا باندې میش استعمالوي آیا میش دمره لري د خپل د ژوند نه چې یو په داسې علاقه شي چې دلته د ټوبل سخت ضرورت دی د بې سخت ضرورت دی ډېره زیاته آبادي ده په د کمره شي تاسو ووینئ دا خلک د میش سره ویلوړ دی دا ټول دا خواهش کو مطالبه کو چې میش ته د بیخ ډېر زیات تکلیف دی د روډ ډېر زیات تکلیف دی او د سکول تکلیف دی دا درې اهمه مسالې دي میش د ایم پی ای صاحب نه ایم این ای صاحب نه دا ریکویسټ کی دا مطالبه کی
چې دغه خال کې مسایل دا زر نه زر حل کړلی شي او په دا باندې دا بھرپور ایکشن واخیستلی شي. میش د تو صاحب په آخر شی ډېره مننه کی، ډېر شکرګزار یي چې میش ته مو وخت وکړه او میش سره مو د خپلې خلکې مسایل شیر کړل. ډېره مننه. د وزیرستان غږ خوږې مینوالې لکه د نن خپرونه چې تاسې وکتله، چونکې ډېره د درد نه ډاکه خبره ده او ډېره د درد نه ډاکه کیسه ده. د ښکلي په ماحول ته چې کله سړی وکسي د دې کلي دغه سره سپین بچیون چې دغه زندگی ټوله و د غرینه ته د یبې په لکول شي ضایع شي. دا چې کوم بچیون دي د میشتوس د مستقبل ستوري دي. که دا بچیون داسې حالات وي چې د دې دا ډیوټي وي چې وکرینه ته په دغه ډیبیون شي بله کوي او بیا تش ډیبیون وروړي، بیا دغه ډیبیون د یبې نه ډکوي او بیا د غرینه ته لکوي. نر دغه چې کوم د میش بچیون دي دغه په تیارې شي پوتې کیږي، تعلیم نه لرې پوتې شوي بچیون دغه سره سپینې بچیونه پښتنه وو د هغه ذمهوارې چارواکي نشي چې د چا په واس شي دا طاقت ویني، د سره دا واس وي، دا طاقت وي سره چې و د کلي ته دی ټوبل وروړي. هغه چارواکه چې د دا واس وي چې دغه کلي ته بجلی وروړي، او بالخصوص هغه چارواکه چې د دا واس وي چې په دغه کلي شي یو د سکول قایم کو ورته د بچون ته کم از کم چې چارواکي نرس نشي کړلای د یو پرایمري سکول خو دا ودا علاقه ته وروړي چې دا سره سپین بچونه دغه ډیبیونه نه خلاص شي. هر کله که په دغه علاقه شي ټوبل قایم شو و دغه کیرینه ته په پینا تر کړلای شول، نر دا سره سپین بچون چې کیم دي دا به دغه ډیوټینه آزاد شي، خلاص شي او د خپل مخه وکړو او تعلیمینه وکړو او دا ورسپوته علاقه او مخشه تراکی وکړو. د میش کوم قبایل دی وخت په وخت د وطن لپاره قرباني ورکړي دي په چار دغه دو چې دغه قرباني چې دغه خلک چې کیمه قرباني دي دا ته پدرنا سترګه وکتلای شي او د دې چې کیمه ستورځي دي دغه چې د کیمه ستورځي دي د حل لپاره چې دی والیار وروسي لکه څنګه د پېښور چې کیم شهري دی یا د لاهور چې کیم شهري دی یا د فیصل آباد چې کیم شهري دی واغه ته چې څنګه حق حاصل دی، د ټرانسفارمر چې کیم حق ته حاصل دی، د ټیوبل چې کیم حق ورته حاصل دی، د سړک، د هسپتال، د سکول، د روزمره زندگی چې څومره شایونه دي دغه ټول شای چې کیم حق د پاکستانی و د بل شهري ته حاصل دی، داسې د مو د سر سپین قبایل ته و د سر سپین بچون ته د حق حاصل دی. په دې چې کیمه خزونادو هر هغه کارون چې د مو د قبایل په خزونه باندې بشیر تو کړی دي، د مو د بچون په خزونه باندې بشیر بدلې کړی دي، واته زه د وزیرستان غږ د پکمرا باندې دغه ریکویسټ کوم، دا خواست کوم چې لږ د خدای د پره په دغه علاقه باندې نظر وکړي، لږ د خدای د پره دغه علاقې د خلک فریود وروستای چې د دنیا د سیال کوم سره سیال شي. خوږی اوریدونکي میش دا نن د شمالي وزیرستان جلر علاقه ته راغلی وي دغه خبرونه تاسو وکتله که د میش نه داسې تروي ترخې خبرې شوي وي او تاسو په ذهنونه باندې باندې لګولې وي، زه د خپل ټیم د عملګری سره د تاسو نه بخښنه غواړم. دا و د میش د نن ورځې خبرونه د وزیرستان د پښتون افغان وطن چې چیرشه داسې ستونزې وي چې تاسو میش ته اطلاع وکړئ او ان شاء الله میشو بالکل که په شپه وي او که په ورځې تاسو ته وزنونه در رسوي او د تاسو اوس میش مخشه وي. زه د خپل ټیم د ملګری سره او د کیمرامین ذبیح الله سره خپل ملګری امین وزیر ته ورکې اجازهات د خدای په امان.